د هلمند والي په مشرۍ د امنیتي او تصفیې کمیسیون اونیزه غونډه جوړه سوه چې پکې د یاد کمیسیون ټولو غړو فعاله غونډه واخیسته. د اجنډا له مخې پر مهمو امنیتي، اداري او ټولنیزو موضوعاتو هر اړخیز بحث وسو. په دې ناسته کې د مجاهدینو د صفوفو د لا ښه تنظیم او تصفیې په اړتیا ټینګار وسو ترڅو د لیکو د پاکوالي او انسجام ډاډ ترلاسه سي. همداراز د جنایي پیښو د مخنیوي په برخه کې پر نوو تدابیرو، اغیزمنو لارو چارو او ګډو همغږۍ خبرې وسوې څو د خلکو امنیت لا ټینګ او د جرمونو کچه راټیټه سي. د غونډې ګډونوالو د راتلونکو امنیتي طرحو او پلانونو په اړه خپل نظریات شریک کړل او د هغوی د عملي کېدو پر څرنګوالي بحث وسو. سربیره پر دې د ترافیکي او ترانسپورتي نظم د ښه والي لپاره هم مشخصې سپارښتنې وړاندې سوې ترڅو په ښار او ولسوالۍ کې د تګ راتګ اسانتیاوې زیات او نظم پیاوړی سي. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي په ناسته کې د تیرو مجلسونو پریکړې او بحثونه هم وارزول سوه، د هغوی پر تطبیق خبرې وسوې او ځینې موارد یې وروستي نهایي کړل سول. تېره ورځ د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ د امنیتي او تصفیوي کمیسیون اونیزه غونډه ولایت مقام کې جوړه سوه چې د دې کمیسیون ټولو اعضاو پکې ګډون کړی و. د تیرو مجلسونو موضوعات په مفصل ډول وڅېړل سوه، تر تحلیل او ارزونې وروسته نهایي سوه او په اړه یې پریکړې وشوې. همداراز د ترانسپورتي او ترافیکي نظم، د جنایي پیښو د مخنیوي او د مجاهدینو د صفوفو د تصفیې په هکله مفصلې خبرې وشوې. په اړه یې پلانونه مطرح سوه او لازم تصامیم ورباندې ونیول سوه. هلمند والي صاحب ټولو اړوند مسؤلینو ته لازمه سپارښتنه وکړل چې د ترانسپورتي او ترافیکي نظم، د مجاهدینو د صفوفو د تصفیې او د جنایي پیښو د مخنیوي په اړه لازم تدابیر ونیسي او په اړه یې عملي ګامونه واخلي. په پای کې هلمند والي له ټولو اړوند ادارو وغوښتل چې د شوو پریکړو د عملي کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي او خپلې دندې په پوره مسؤلیت سره ترسره کړي څو د هلمند ولایت په امنیتي او ټولنیزو چارو کې لا ښه والی رامنځته سي.